أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورة آل عمران 21 نمبر آیات ته. مخکې آیاتونو کې د دوه فریقینو ذکر وشو. یو هغه خلک چې هغوی د الله رب العالمین تابعداري کوونکي دي او اسلام ته غاړه ورکوونکي دي. دویم د یهودو او د نصاراو چې هغوی د دین اسلام نه اعراض کړی دی. نو دې آیت کریمو نه به اوس الله رب العالمین یهودو او نصاراو ته زجرونه ورکوي، تخویفات به هغوی ته ورکوي، خاص طور په بعضې اعمالو باندې چې دوی انبیا علیهم السلام او حق پرسته وژل. کومو خلکو به چې د حق وینا کوله خلک به حق ته رابل، هغه خلک به دوی وژل. ان الذین یقینا هغه کسان یکفرون چې کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله، ویقتلون النبیین او وژني پیغمبران بغیر حق بغیر د حق نه. بغیر د حق نه معنا دا ده چې بغیر د جرم شرعي نه، کوم جرم یې نه دی کړی او دوی وژني. ویقتلون الذین او وژني دوی هغه کسان یأمرون چې حکم کوي خلکو ته بالقسط په انصاف سره من الناس د خلکو نه. دوی به په یو ورځ کې مختلف انبیا علیهم السلام او د حق داعیان به وژل. وبشرهم بعذاب علیم، دا دوی ته زجر او تخویف. وبشرهم نذیر ورکه دوی ته بعذاب علیم، په عذاب دردناک سره، دردناک عذاب باندې دوی ته زیر ورکه. اولئک الذین حبطت اعمالهم، دې جواب دی یو وهم دی. دې کافرو خو بعضې نیک اعمال هم کړي که نه. جواب د دې بدو اعمالو په وجه باندې د دوی هغه اعمال برباد شوي دي. اولئک الذین دا هغه خلک دي حبطت چې برباد شوي دي اعمالهم عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. وما لهم او نشته د دوی لره من ناصرین څوک مددګاران، د دوی څوک مددګاران نشته دی. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیاتونو کې اوس د دوی د هغه نیمګړو ملایانو حال ذکر کوي او دوی ته به زجر او تخویف هم بیا ورکړي. علم تر آیت نه وینې الی الذین هغه کسانو ته اوتو چې ورکړی شوي د هغوی ته نصیبا یو برخه من الکتاب د کتاب نه، الله د کتاب نه یو برخه دوی ته ورکړی شوي ده. پوره ملایان هم نه دي. یدعونه بللی شي دوی الی کتاب الله، کتاب د الله تعالی ته. کتاب الله نه مراد یا تورات دی او یا دارنګه مراد د دې نه قرآن دی چې قرآن ته راوبللی شي نو بیا د اعراض کی. لیحکم دې دپاره چې فیصله وکړي بینهم په مابین د دوی کې. ثم یتولی فریق، نو دی څه شی کوي؟ اعراض کوي. ثم یتولی بیا مخ ګرځوي فریق یوه ډله منهم د دوی نه وهم معرضون، او دوی همیشه مخ ګرځوونکي دي. دا دوی عادت دی چې همیشه دپاره د الله د کتاب نه مخ ګرځوي. ذلک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، دې کې اوس علت ذکر کړي. دا ولې مخ ګرځوي؟ دوی وایي موږ به مړه یو څو ورځې جهنم ته ځو، بېرته به ترې نه راوځو. ذالک دا بانهم په دې وجه چې دوی قالو وی لن تمسنا النار، هیڅ چیرې به ونه رسېږي موږ ته النار اور د جهنم به موږ ته ونه رسېږي الا مگر ایاما یو څو ورځې معدودات شمارلی شوي. هغه څو ورځې چې زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی دی هغه کې به موږ جهنم ته ځو او نور به راوځو. وغرهم بالعلت، وغرهم او دوکه ورکړې د دوی ته فی دینهم په باره د دین د دوی کې ما هغه خبرو کانو یفترون چې دوی د ځان نه جوړولې. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، اوس تخویف او زجر ورکړي. فکیف نو څرنګه به وي حال د دوی اذا جمعناهم کله چې راجمع کړو موږ دوی لره لیوم په داسې ورځ کې لا ریب چې هېڅ شک نشته فیه په هغې کې. قیامت په ورځ باندې دوی راجمع کړو د دوی به څه حال وي. ووفیت او پوره به ورکړی شو کل نفس هر یو نفس ته ما بدله د هغه عمل کسبت چې هغه کړي وي. وهم لا یظلمون، په دوی باندې به هیڅ ظلم نشي کېدلی. هر یو نفس ته به د خپلو اعمالو بدله ورکېدلی شي. قل اللهم مالک الملک،
د آیات نه وروسته الله رب العالمین بیا ذکر د توحید کوي، ځکه دا موضوع دی صورت ته. د الله رب العالمین د الوهیت ناشنا صفات بل ته ذکر شي. قل اللهم ته ورته ووایه ای الله مالک الملک، ته اختیارمند د بادشاهۍ، تؤتی الملک ورکې ته بادشاهي من تشاء چاته چې وغواړې، وتنزع الملک او ته راکاږې بادشاهي ممن د هغه چا نه تشاء چې ته وغواړې، وتعز او ته عزت ورکې من تشاء چاته چې وغواړې، وتذل او ذلت ورکې من تشاء چاته چې وغواړې. بیدک الخیر، په لاس تا کې الخیر، ټول خیرونه دي، ټول خیرونه د الله رب العالمین سره دي، ټول د الله رب العالمین صفات دي. انک یقینا انت علی کل شیء، په هر یو څیز باندې قدیر، قدرت والا ذاتی. تولج اللیل فی النهار، لیکن نور صفات دي د الله رب العالمین د الوهیت. تولج اللیل، تننباس شپې لره، فی النهار په ورځ کې، وتولج النهار او تننباسي ورځ لره، فی اللیل په شپه کې، ورځ په شپه کې ننباسي او شپه په ورځ کې. معنا دا د کله شپه راوړه کې ورځ اوږده کې، او کله ورځ راوړه کې او شپه اوږده کې. نو د شپې حصہ په ورځ کې داخله کې او د ورځ حصہ په شپه کې داخله کې. وتخرج الحي، او ترا وباسي ژوندی، من المیت د مړ نه، ژوندي د مړ نه راوباسي، هغې نه ژوندی بچی پیدا شي. داسې نور ډېر مثالونه دي، کافر نجلی مسلمان بچی پیدا شي. وتخرج المیت، او راوباسي ته مړ لره، من الحي د ژوندي نه، د ژوندي نه مړ راوباسي، ژوندی چرګی هغې تېنه پیدا شي، او دارنګه مؤمن وي د هغه نه کافر بچی پیدا شي، او داسې نور مختلف مثالونه شته دی. وترزق، او ته رزق ورکې من تشاء چاته چې وغواړې، بغیر حساب، بغیر د حساب نه. دا ټول د الله رب العالمین د الوهیت صفات ذکر شولو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین منع کوي د دوستانې د کفارو نه. هغه کفار چې د الله رب العالمین د توحید نه منکر دي، الله رب العالمین دا لوی لوی صفات نه مني، داسې کفارو د دوستانې نه باید مؤمنان ځان وساتي. لا يتخذ المؤمنون، نه دي نیسي مؤمنان الکافرین کافرانو لرا، اولیاء دوستان، من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه، مؤمنانو نه سوا کفار دې په دوستانه باندې نه نیسي. ومن يفعل، او چا چې وکړلو ذلک دا کار، فلیس، نو نه دی من الله د الله طرف نه، فی شیء په هیڅ یو څیز کې، د دین په یوه برخه کې هم دا نه دی، الا مگر هغه وخت ان تتقوا چې ځان بچ کوئ تاسې منهم د دوی نه، تقاتن ځان بچ کول. معنا دا ده چې کله داسې یو حالت کې تاسې ګیر راشئ چې کفار مو وژني، نو د ویرې د وجې نه تاسې د هغوی سره اظهار د دوستانې وکړئ یا د کفر بل کوم کار وکړئ، نو دا به تاسې دپاره معاف وي. نو دا حالت د اکراه ده. ويحذركم الله، او ویره درکوي تاسې ته الله رب العالمین نفسه، د خپل ځان نه، خپل ځان نه او د خپل طرف نه ورته ویره درکوي. وإلى الله المصير، او خاص الله رب العالمین طرف ته المصير ګرځېدل دي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس زجر ورکوي هغه خلکو ته چې د کفارو سره موالات پالي او د هغې سره دوستانه پالي، هغه په پټه باندې وي که ښکاره وي، الله پوهېږي په هغه باندې. قل ورته ووایه ان تخفوا که پټ ساتئ تاسې ما هغه خبرې فی صدورکم چې په سینو ستاسې کې دي، او تبدوه یا ښکاره کوئ هغه، یعلمه الله پوهېږي په هغې باندې الله رب العالمین، الله په هغې پټو ښکارو باندې عالم دی. ویعلم، او پوهېږي ما په هغه څیزونو باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما او په هغه څه باندې فی الارض چې په ځمکه کې دي. والله على كل شيء قدیر، والله الله تعالی علی کل شیء، پر یو څیز باندې قدیر، قدرت لرونکی ذات دی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف ورکوي. الله هغه ذات دی چې ګوره د قیامت په ورځ باندې که چا نیک عمل کړی که بد عمل یې کړی دی هغه به ورته حاضر کړي. یوم په هغه ورځ تجدو چې وبمومي کل نفس، هر یو نفس، ما هغه څه عملت چې عمل یې کړی دی، من خیر، د خیر نه، محضرا حاضره، وما او هغه عملت چې عمل یې کړی دی، من سوء، د بدۍ نه، دا ټول به حاضر کړی شي. تود غواړي بلو ان بینها، ارمان دی چې وی بینها په مابین د دې نفس کې، و بینه او په مابین د دې ورځ کې
امدا بعیدا موده لري. د نفس او د دې ورځ د قیامت کې یو لوري موده وي، ډېره موده وي. خدا بیا هغه وخت کې فایده نه ورکوي. ویحذرکم الله او ویره درکوي تاسو ته الله رب العالمین نفسه د خپل ځان نه او د خپل طرف نه ورته ویره درکوي. والله رؤوف بالعباد، والله والله تعالی رؤوف شفقت کوونکی دی بالعباد په بندگانو باندې. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. آیت کریمه کې وصلی الله رب العالمین ترغیب ورکوي محبت ته الله رب العالمین ته، ځکه مخکې ویره ورکړله د موالاتو د کفارو نه. اوس الله رب العالمین سره د محبت او مینې ترغیب ورکوي او د هغې طریقه هم ښیي. طریقه یې دا ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي، د الله سره محبت دی. قل ورته ووایه ان کنتم کچېرې تاسې تحبون الله محبت کوئ د الله سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکړئ. یحببکم الله محبت به وکړي تاسې سره الله رب العالمین. د آیات دلیل شو په دې باندې چې د الله سره محبت کول هغه دا دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري وشي. کوم خلک چې د الله او د رسول الله د محبت چغې وهي او بیرته د الله رب العالمین په احکاماتو باندې خپې ږدي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دښمنان وي، د الله رب العالمین سره محبت لرونکي انسانان نه دي. محبت لرونکي انسانان هغه دي چې د محمد رسول الله تابعداري پکې موجود وي، د هغې د سنتو تابعداري پکې موجود وي. نن خو تاسې وګورئ ټوله ورځ خلک چغې وهي، صوفیان، بریلوین، مبتدعین. خو بیرته ورشئ یو سنت یې په مخ کې ادا که، حقه خبره وکړه، نو بیا د مسجد نه په وهلو باندې وباسي. دا محبت د الله سره نه دی، بلکې د الله سره محبت دا دی چې د هغه تابعداري وشي. ویغفر لکم او بخښنه به وکړي تاسې ته ذنوبکم د ګناهونو ستاسې. والله غفور رحیم، والله الله تعالی غفور بخښنه کوونکی، رحیم رحم کوونکی ذات دی. قل اطیعوا الله والرسول. دې آیت کې مسترغب ورکوي اطاعت د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. قل ورته ووایه اطیعوا الله تابعداري کوئ د الله والرسول او د رسول الله او د رسول الله تابعداري کوئ. فإن تولوا کچېرې مخ واړو تاسې فإن الله نو یقینا الله رب العالمین لا يحب الكافرین مینه نه کوي د کافرانو سره. کوم خلک چې د الله او د رسول الله نه بالکلیه مخ وګرځوي، بالکلیه یو شي کې د هغه تابعداري نه کوي، نو دا خلک کافر دي، نو دا حقیقي کافر دي. او داسې خلکو سره الله رب العالمین محبت او مینه نه کوي. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم. د آیات نه وروسته به الله رب العالمین اوس تفصیلي رد کوي په عقیده د نصاراو باندې چې هغوی عیسی علیه السلام ابن الله ګڼلو، د الله زوی ګڼلو او هغه اله ګڼلو. او دې نه وروسته به تفصیلي رد وي په نصاراو باندې د عیسی علیه السلام، د مریم علیه السلام د دې عبدیت او د دې عجز به ذکر کوي چې دا خو بندګانو الله رب العالمین ته محتاج و، دا ګوره د یو بشر نه پیدا شوي دي، دا بشر دي، دا انسانان دي، دا کمزوري دي. دې ځای نه به تفصیلي واقعه د مریم علیه السلام د پیدایش، دارنګه د عیسی علیه السلام د پیدایش، دارنګه د زکریا علیه السلام دعاګانې دا به ټول په تفصیل سره ذکر کېږي. حاصل او خلاصه دا ده چې عیسی علیه السلام دا خو ګوره د بشر نه پیدا دي، د آدم علیه السلام په نسل کې دي، دا د آل عمران نه دي، اولاد د عمران نه دي، نو دوی څنګه اله کېدلی شي؟ ان الله اصطفى یقینا الله رب العالمین غوره کړی دی آدم علیه السلام و نوحا او نوح علیه السلام و آل ابراهیم او اولاد د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او اولاد د عمران علی العالمین په مخلوقاتو باندې. ذریة النسل دی بعضها بعضی دوی نه پیدا شوي دي، من بعض د بعضې نه، او یو نسل دی بعضې د بعضو نه پیدا شوي دي. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم پوهه ذات دی. اذ قالت امرأة عمران. اوس واقعه د مریم علیه السلام شروع کی او دغه عبدیت ذکر کی چې دا یو بنده وا پیدا شوې ده، د یو بشر او د مخلوق نه پیدا شوې ده. اذ قالت امرأة عمران، کله چې ویل امرأة عمران ښځې د عمران د مریم علیه السلام پلارو، رب یا رب زما انی یقینا ما نظرت نظر کړی دی لکه ستا دپاره ما هغه بچی فی بطنی چې په ګېډه زما کې دی، زما په ګېډه کې چې کوم بچی دا ما نظر کړی دی،
محررن آزاد کړی شوی. د بیت المقدس د خدمت دپاره آزاد وي، د دین د خدمت دپاره به آزاد وي. فتقبل نو قبول کی منی زمانہ، انک یقینا ته انت السمیع تاوریدونکی العلیم پوها ذاتی، هر څه باندې پوهیږي او هر څه اوري. فلما وضعتها، فلما نو هر کله وضعت چې وزیږو هغې ها دغه بچي لره، دغه ماشوم و دغه بچی وزیږو. قالت ویل هغې رب ای رب زما انی یقینا ما وضعتها وزیږوله هغه انثی جلی، ما خو جلی وزیږوله، او جلی خو د بیت المقدس د خدمت صلاحیت نه لري. والله اعلم بما وضعت، دې جمله کې اوس الله رب العالمین اوچت شان د دې بچي ذکر کوي چې الله رب العالمین په دې بچي باندې پوهی دی، دې زنانه چې کوم ماشوم وزیږو الله په دې باندې پوهی دی. والله الله تعالی اعلم ډېر ښه پوهه دی بما په هغه باندې وضعت چې وزیږوله دي، دې زنانه چې کوم ماشوم وزیږوله الله رب العالمین په دې باندې ښه علم لري. وليس الذکر کالانثی، وليس الذکر او نه دی هغه نارینه چې دې زنانه طلب کولو، کالانثی په شان د هغه زنانه چې دې ته ورکړی شوه. وانی او یقینا ما سمیتها نوم کېښود د هغې مریم علیه السلام، مریم مې ورته نوم کېښودلو. مریم کې معنا د عابدې ده، عابده زنانه. وانی او یقینا زه اعیدها پناهي غواړم هغې لره بکه په تا سره، وذریتها او اولاد د هغې لره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. هغه وخت کې چې کله مریم علیه السلام پیدا شو نو مور الله رب العالمین نه پناهي غوښتله د دې او د دې د اولاد دپاره د شیطان نه. فتقبلها نو قبوله کړله هغې لره ربها، رب د هغې بقبول حسن په قبلولو ښایسته سره. الله رب العالمین د دې نه د مریم علیه السلام قبوله کړله، د هغه نظر قبول کړلو. وانبتها او زرغونه یې کړه هغې لره نباتا حسنا په زرغونولو ښایسته سره، غیر ښایسته را زرغونه کړله. مفسرینو لیکلي دي چې مریم علیه السلام به په ورځ کې داسې غټېده لکه یو ماشوم چې په کال او میاشتو کې غټېږي. وکفلها زکریا، دې جمله کې اوس الله رب العالمین د بل اوچت شان ذکر کوي د مریم علیه السلام چې د کفالت هم د وقت نبی او پیغمبر کړی دی، زکریا علیه السلام یې کفالت کړی دی. وکفلها او یو ځای کړه هغې لره زکریا علیه السلام سره. کفالت ویلی کېږي پیوسته کېدل یا یو ځای کېدل. نو زکریا علیه السلام ته دا وسپارلی شوه، هغه سره یو ځای شول او هغې کفالت کولو. کلما دخل علیها زکریا المحراب، دې نه وروسته اوس د مریم علیه السلام کرامت ذکر کوي. هغه ته الله رب العالمین دا کرامت او عزت ورکړو، بې وخته او بې موسمه میوې به د هغې سره پرتې وي، الله رب العالمین د طرف نه به ورته راتللې. کرامت حق دی خو لیکن کرامت د انسان په اختیار کې نه، د الله رب العالمین ورکوي. نن سبا کرامتونو نه خلکو اختیاري شی جوړ کړی دی، فلانی سړی وایي صاحب کرامت دی بس، نو هغه داسې فکر خلک کوي چې د سره په اختیار کې دی او چې څه وغواړي هغه کوي. دا غلطه خبره ده. کرامت دا یو غیر اختیاري شی دی، کله یې الله رب العالمین د یو بنده نه صادر کړي. کلما هر کله دخله چې داخل بشو علیها په هغې باندې زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانې ته. محراب عبادت خانې ته ویلی کېږي، دې نه مراد دغه محراب نه دی چې نن سبا په جوماتونو کې وي، ځکه دا خو وروسته بیا جوړ شوي دي. حتی د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا محرابونه په مسجدونو کې نه وو، بلکې وروسته دا یوه نښه د مسجدونو لپاره جوړه شوله. جوړول یې مساجدو کې جایز دي، خو لیکن د دین نه به انسان نه ګڼي چې دا لازم او فرض دي چې مسجد کې به دا وي. نو دې محراب نه مراد عبادت خانه ده. هغه عبادت خانه چېرته وایي چې عبادت کولو، هلته به چې کله زکریا علیه السلام داخل شولو، وجد عندها رزقا، وجد او مندلو عندها د هغې په خوا کې رزقا رزق، ناشنا روزي او بې موسمه څیزونه به یې د هغه سره وموندل. نو قال ویل هغه یا مریم، ای مریم علیه السلام، انا لک هذا، انا لک د کوم ځای نه دي تا لره هذا دا رزق د کوم ځای نه تا ته راځي؟ قالت ویل هغې هو دا من عند الله، د طرفه د الله نه دي، د الله د طرف نه راځي. ان الله یقینا الله تعالی یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب، بغیر د حساب نه. الله چاته وغواړي بغیر د حساب او بغیر د موسم او د وختونو نه الله رب العالمین میوې او رزقونه انسانانو ته ورکوي. الله قادر دی په ده باندې. هنالک دعا زکریا ربه، د آیت نه وروسته اوس د زکریا علیه السلام
واقعا الله رب العالمین ذکر کړي. دا په منځ کې جمله معترضې په شان وي او وروسته بیا د مریم علیه السلام واقعا ذکر کړي. هنالک په دغه ځای کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام ربه د رب خپلنا. د جملې نه بعضې مبتدعین او باطل پرستو دا استدلال کړی دی. وایي ګوره زکریا علیه السلام وایي د مریم علیه السلام په دربار کې دعاګانې غوښتي، نو د قبرونو او د اولیاو په دربارونو کې دعاګانې غوښتل وایي دا وایي جایز دي که نه؟ جواب دا دی چې دا باطله خبره ده. دا ځای دا خو اصلا د زکریا علیه السلام خپل عبادت خانه وه، د مریم علیه السلام دربار نه و، دا د زکریا علیه السلام خپل عبادت خانه وه. نو هنالک دغه ځای کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام ربه د رب خپلنا، چې د خپل عبادت خانه وه. الله رب العالمین نه دعاګانې وغوښتلې چې الله رب العالمین بې وخته میوې ورکوي، بې وخته بچي او اولادونه هم ورکولی شي. په دې خبره باندې مخکې نه یقین و، خو دلته یې په مشاهده باندې ولیدل. قال ویل هغه ربي ای رب زما هب لی وبخه ماته من لدنک د ستا د طرف نه ذریة اولاد طیبة پاک، یو پاک بچی الله رب العالمین راکړي. انک سمیع الدعاء، یقینا ته سمیع الدعاء اوریدونکی د دعای. الله یو بچی راکړي او ته د بندګانو دعاګانې اوري. فنادته الملائکة، الله رب العالمین بشارت ورته راولېږلو. فنادته الملائکة، نو آواز وکړو دته ملائکو، وهو او دی قائم ولاړو یصلي، چې مونځ یې کولو فی المحراب په عبادت خانه کې. الله رب العالمین ورته دا بشارت راولېږلو په حالت د لمانځه کې. ان الله، چې یقینا الله تعالی یبشرک زیری درکوي تعالی رب یحیی په یحیی علیه السلام باندې. الله رب العالمین بشارت هم ورته ورکو په زوی باندې او نوم یې ورته انتخاب کړلو چې یحیی علیه السلام وي. مصدقا تصدیق کوونکی دی بکلمتین، د کلمې من الله د طرفه د الله نه، الله د طرف نه د کلمې تصدیق کوونکی دی. یا مراد د کلمې نه تورات او انجیل دی، دې تصدیق کوونکی دی. او یا ترنه مراد عیسی علیه السلام دی چې د تصدیق وکړي. وسیدا او سردار به، وحسورا او پاک لمنې به وي، ونبیا من الصالحین او نبی به وي من الصالحین د نیکانو نه. قال رب انا یکون لی غلام، کې بله دعا د زکریا علیه السلام ذکر کړي چې دا به څرنګه وي زما دپاره د اولاد د تفصیل او د کیفیت پوښتنه کوي. بله ښځه به کومه، ما وایي به بیرته ځواني راځي، ښځه مې بوډۍ ده دا به ځوانېږي، او بله ښځه کومه څرنګه به وي. الله رب العالمین فرمایي چې په همدې حالت کې الله رب العالمین قادر دی چې تا ته اولاد درکړي. قال ویل هغه رب یا رب زما انا یکونو څرنګه به کېږي لی ما لره غلام هلک به څرنګه کېږي. وقد بلغنی الکبر، وقد او حال دا دی بلغنی الکبر چې رسېدلی دی ما ته الکبر بوډاوالی. وامرأتي او ښځه زما عاقر شنډه ده، زما ښځه شنډه ده، نو څرنګه به اولاد کېږي. قال ویلی الله تعالی کذالک، ته به همدغسې الله یفعل، الله تعالی کوي ما یشاء څه چې وغواړي. الله چې څه وغواړي الله په دې باندې قادر دی. قال رب اجعل لي آیه، اوس زکریا علیه السلام هغه علامه د ولادت طلب کوي چې د دپاره به څه علامه وي. الله رب العالمین ورته هغه علامه د ولادت دا وښوده چې ته به 3 ورځې د خلکو سره خبرې نشي کولی مګر په اشاره باندې به یې کې. یا دا ده چې مراد نه ده چې ته به خبرې نه کې 3 ورځې د خلکو سره مګر په اشاره باندې به یې کې. قال ویل هغې رب یا رب زما اجعل وګرځولي ما دپاره آیتن یوه نښه. قال ویل الله تعالی آیتک نښه ستا دا ده الله تکلم الناس چې ته به خبرې نه کې الناس د خلکو سره 3 ایام 3 ورځې الا رمزن مګر په اشاره کولو سره. واذکر او یادوه ربک رب خپل لره کثیرا ډېر، وسبح او تسبیح بیانوه بالعشي بیګا والابکار او سبا، بیګا او سبا الله رب العالمین تسبیحات بیانوه. مقصد په دې کې همیشواله دی، سبا او بیګا د الله رب العالمین تسبیحات بیانوه. وروسته به واقع بیا د مریم علیه السلام شروع کیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.